سپیڅلې نامه د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوشحاله ژوند ولرئ. واحدیار عبدالرحیم او نننۍ خپرونه کې تاسو ته ښه راغلاست. نن په خپرونه کې زموږ د بحث موضوع دا ده چې ولې د برېښنایي پیژندپاڼو د پروژې 1500 کارکوونکي معاش اخلي خو کار نه کوي. درنو لیدونکو، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر ښاغلي امیرزي سنگین په یوه غونډه کې ویلي دي چې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د پروژې 1500 کارکوونکي د تیرو 9 میاشتو راهیسې معاش اخلي خو کار نه کوي. د حکومت د پخواني پریکړې له مخې ټاکل شوی و چې د برېښنایي پیژندپاڼو ویش د 1492 کال په وري میاشت کې پیل شي، خو تر اوسه یې کارونه نه دي پیل شوي. دا چې په مخ کې پراته خنډونه څه شی دي؟ که پخوا د برېښنایي تذکرو ویش پروسه پیل شوی وي او دغه ډول زندنۍ او ټکنۍ نه وي، ګټې به څه شی وي؟ اوس کومې ستونزې راولاړې کړي دي؟ ستونزه په څه کې ده؟ ګرم کوم لوري دي چې تر اوسه پورې دغه پروسه په ټپه ولاړه ده او کومې اغیزې له ځانه سره درلودلې دي؟ دغه موضوع سیړو را سره په باس کې میلمانه دي سیاسي کارپوه ښاغلی انجینر مطیع الله خروټی، د اقتصادي چارو کارپوه او د سوداګریزو خونو د ښوونې او روزنې د برخې مسؤله اغلې حسۍ اندړ، او همدارنګه د ولسي جرګې پخوانی د مالی بودیجې او بانکونو د کمیسیون مشر ښاغلی بیدار زازی. تاسو ته ښه راغلاست. ستړي مه شئ. خروټی صاحب، دا چون تخنیکي مسله ده او تاسې انجینر یاستئ او په دغه برخه کې چې څومره زه معلومات لرم دا ستاسې مسلک ده. په خپله باندې د برېښنایي تذکرو ویش مسله دا د معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت او د کورنۍ چارو د وزارت دنده وه. هغوی د مسؤلیت په غاړه اخیستې او تر ډېره بریده د دوی مسؤلیت هم جوړیږي. اوس د معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر ښاغلی سنگین وایي چې 9 میاشتې کېږي کارکوونکي مقرر شوي دي، معاش اخلي خو کار یې نه دی کړی. تاسې که به د تخنیکي برخو باندې خبره وکړئ چې ستونزه په څه کې وه او علت څه شی ده؟ ګرم کوم لوری ده چې 9 میاشتې مامورین مقرر دي، معاش اخلي او تر اوسه پورې کار نه دی کړی په دې برخه کې؟ د لوی وخونکی خدای په نامه په سر کې زه ټلویزیون درنو لیدونکو ته لومړی درنو مېلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او هغه څوک چې زما غږ اوري هغوی ته وایم چې زه هم د اوس د سفر نه ورسېدم، ځای په ځای دا سړی ګیر کړم او دا مرکه راغونډې کوي. چون مسلکي خبره ده، زه دې ته حاضر شوم مګر چې ډېر ستړی یم. په هر حال وګورئ، دغه پروژه چې په اول کې شروع شوه یو مشترکه پروژه و د مخابراتو د وزارت ترمنځ او د کورنۍ چارو د وزارت ترمنځ. بیرون کې داسې خبرې پورته شوې چې د روابط په اساس د دې بخش د دې پروژې مسؤلین تعیین شوي دي او حتی په چاپ کې، حتی په تخنیکي مسایلو په راوړلو کې، په اخیستلو کې، په نصبولو کې، په قراردادو کې عدم شفافیت مسایل ګونګوسي وي، خلک پرې باندې خبرې کولې. حتی د پروسه د استخدام کې هغه تعامل یا هغه مقاوله چې شوی و چې باید کوم کیس اشخاص افراد استخدام شي او هغه اشخاص افراد د کوم شرایطو وړ اوسي، هغسې ونه سو. دوی د دغې بودیجې نه چې ورته تعیین شوی و یو مقدار بودیجه په نامه د آگاهي ورکولو هغه څوک ته چې استخدامایي جدا کړل او خلکو ته یې کرن ورکوو، در حالی چې په قرارداد کې داسې نه و. قرارداد کې داسې و هغه څوک د استخدام چې حداقل د کمپیوټر په قوانینو باندې پوه شي، کمپیوټري پروګرامونو باندې هغه ولري او په ضمن کې انګریزي لسان باندې بلدیت ولري. مګر برخلاف چون د روابط په اساس اشخاص افراد راغی تعیین شو، دوی ورته یو بل پروګرام ونیو د روزنې لپاره. دا چې ولې تر دغه ننه پورې تذکره ویش نسو یا مثلا د برېښنایي تذکره ګوري سیاسي مسایل هم پکې زی داخل و شامل و او دا چې تر دغه ننه پورې ولې که چیرې دا توضیح کېدل ګټې او مفاد څه دا ډېر ګټې درلود چې نماز شفافیت په انتخاباتو کې تضمینېده د تذکرې په واسطه. که چیرې موږ خپل د تذکرې په اساس رای ورکړو هېڅ مشکل نشته، اما چون تذکره عمدن بعضې لاسونه و چې د سیاسي لاسونه د مخنیوي لپاره سیاسي لاسونو باندې که تاسو اول خبره وکړئ ستونزه په څه کې وله کومه؟ تاسې وګورئ، زمانې چې یو کس تذکره لري، تذکرې په اساس چې یو تذکره یو کس لري، تذکرې په اساس خپل رای استعمالوي یا تذکره نه ښه کېږي، هغه بل ځای کې حق د دې نه لري. او بل نور د داسې مشکلات چې مثلا بعضې دي چې موږ وایي ښځې نشي کولی چې اشتراک وکړي، هغه عکسونه نه ورکوي یا
عکس ناخلي په کارتو کې دا عدم شفافیت مسله ده چې یو تعداد خلک وایي زه دا 15 یا 10 یا 1500 کارتونه زموږ د سیاست وجود استعمالوو. دا یو مسله. دوم مسله هویت تو کړی یو تذکره د هویت، مثلا د کس هویت یو کارت هویت او تابعیت تذکره هغه هویت مشخص کړي. اوس زه په اطمینان تاسو ته وایم د انتخاباتو کمیسیون اعلان کوي چې 14 میلیونه واجد شرایط خلک موجود دي، 14 میلیونه رای ته تاسو منتظر اوسئ، در حال چې 8 میلیونه مخکې سمو د مخکې تاسو ریکارډونه وګورئ 8 میلیونه کسان رای کارت اخیسته. د 10 میلیونه هغه کارتونه دي چې جعلي دي، خارجي ملکو له خوا چاپ شوي دي، اوس توزیع شوي دي او موږ ته مخکې او زغه ورکوي چې 14 میلیونه کارت تاسو کله دوی دا مني چې په ډیټابیس کې موږ سره ځینې شته او ځینې نشته، یعنی دا نیمګړتیا شته. نو دغه بل عامل و چې گویا د تذکرې د ویش نه جلوګیری وسو. بل مسله تاسو وګورئ موږ هر شي ته د قومیت رنګ ورکړی. د سینې چې د افغانستان ایجاد یا تولد شوی یا په دغه دیش کالو کې یا د درې لسیزو کې افغانستان نو پیدا شوی او موږ تاسو افغانان د مختلفو اقوام نه متشکل یاستو چې تاجیکان دي، هزارگان دي، ازبکان دي، پښتون دي، موږ نوې پیدا شوی. موږ 15000 کلن تاریخ لرو. د خپل دغه هیڅ ټول شان موږ د تنظیمي روابط په اساس پیدا کړل. موږ وختل چې تنظیمي موضوعات په تذکره کې هم راوړو، یعنی دغه مرز چې اوس په ټولو اداراتو کې عام شوی ده یو به لاسونه و د وخت چې تذکرې باندې د تطبیق تذکرې کې هم د لاسونه و چې خوشبختانه پارلمان د دې مخه ونیو. همچنان بعضی هغه سیاسیون هغه افغانستان باندې ماین خلک د دې تذکرې مسله هم د تنظیمي مسله نه وژغورل او پرې نه خود چې دا تنظیمي شي نتیجه دا چې هغه خنډ شي. دا چې 500 کسان کارکوونکي هم د اوس گویا معاش اخلي او گویا وظیفه نه اجرا کوي. دا واقعیت دی. د تذکرې د ویش هغه اول کس یا هغه رئیس چې انجینر او هغه فعلا توقیف قرار لري. په ولی عوامل روښانه ده. عوامل دغه د چاول دغه 500 کسان چې معاش اخلي او وظیفه ته نه ځي دا هم یو ولی ده. او بعضی نور چې ما اشاره وکړه د قراردادو په حساب کې د وسایل تجهیزات په اخیستلو کې ګرچې دا په اطمینان تاسو ته هغه انجینر چې بندي ده اوس توقیف لاندې ده او دغه دوسیه ورته جوړه ده هغه یوازې نه ده، په یو لاس نه تک نه وځي. حتما نور خلک بندي کړي دلته خو بلک څه خدا قضیه هغه امنیتي او قضایي ارګانو ته به معلومي چې ما دومره معلومات لرم چې هغه د شکردرې اوسیدونکی ده فرهاد نومیږي او انجینر فرهاد د دې کمیټې رئیس اوس په ولایت کابل نظارتخانه کې توقیف لاندې ده. دا عمومي رئیس د پروژې بله د ټول د تذکرې د توزیع عمومي رئیس او دا خود په خود د وزیر مخابرات خبره ته صدق ورکړي. د خبره په حقیقت دلی چې ورختیا هم دلته بعضی مسائل او فساد او مثلا سوء استفاده او همچنان عدم موجودیت د اشخاص افراد او دغوی په نامه ماشون اجرا کېدل. کورنۍ چارو وزارت په دې اړه باندې تر اوسه کوم خبرګون نه ده ښودلی، څه ویلي نه دي. پروژه داسې ده چې پرته د مخابراتو وزارت د مرستې نه کېدای شي دغه پروژه یا دغه پروسه په مخ لاړه نشي. دلته په خپل باندې یعنی د کورنۍ چارو د وزارت سکوت د سنگین د خبرو په وړاندې یا سنگین یو ډول دغه پړه کېدای شي په کورنۍ چارو وزارت باندې وراچوي. دلته په خپل باندې د مخابراتو وزارت چارواکي څومره ګرم او ملامت دي دې مسله کې؟ تاسو وګورئ دا چې احمد ګرام دی او محمود ګرام دی دا وزارت ګرام دی هغه وزارت دا یو طرف د قضیه ده. اساسي خبره دلته ده چې بعضی ادارات دي چې د دې اداراتو کې وخت چې فساد یا کرپشن پیدا شي یا بعضی مفسدین پکې پیدا شي د دوی د لپاره هغه موضوع میډیا ته نه ورکوي، نه افشا کوي چې دوی په اداره کې بعضی نور مهم علاقات سره دا شای ارتباط لري. وګورئ ما همیشه ویلي دي حتی ما یو کې یعنی ملي ګټې پام کېدلی شي د ځینو ځانګړو کسانو ګټو لپاره ډېر مهم مسایل پټوي. یقینا وګورئ ما درې څلور کاله مخکې یو رساله کې نشته کړې او رساله په شکل یو کتاب چاپ شو د فساد عوامل په افغانستان کې. د فساد یو عمده عامل همدا ده چې د لاندې اشخاص افراد لوړو اشخاص افراد سره یو نامرئی ارتباط لري. دغه نامرئی ارتباط د فساد ارتباط ده، د کرپشن ارتباط ده، د سوء استفاده ارتباط ده او دغه نامرئی ارتباط چې موجود ده سبب دا کیږي چې میډیا ته مخابرات د وزارت نه میاشتې یعنی چوپ پاتې کېدل چې اوس دوی غږ کوي چې نه میاشتې کېږي چې معاش اخلي. یعنی دا خبره مطبوعاتو ته کېدای شي په دغه ډول نه وراوتې
دلته دوی هم داسې روابط لري د چا سره؟ یقینا پخوانی د کورنۍ چارو وزیر او د وزارت مخابرات ترمنځ بعضی مسائل موجودو هغه میډیا ته رخنه ونکړه، اما بعضی اقتصادي آگاهان سیاسی آگاهان دی مسئله نه خبر سو، حتی هغه اجتماعي صفحه د فیسبوک کې بعضی مسائل نشته سو خلکو په دې مسئله آگاهی حاصل کړل. صرف دا موضوع ده چې بعضی خلک محافظه کاری کوي، جرأت نه کوي یو موضوع ملت سره شریک کی، او بعضی اشخاص افراد چې ګوري چې دغه زما د تصدی اخر شپې ورځې دي ونسي چې وخت ما خلک پښتنه وکړي چې دا قضیه ته معلومه تاولې ما خلکو سره شریک نه کړل، نو بنا اوس غږ باسي چې دغه پروژه کېدای شي د مخابراتو د وزیر هغه مسله چې پخوای دلچسپي لرله او هغه خلک نه افشا کول، اوس کېدای شي ګټې په خپله د هغوی سره شریکې نه وي یا ځینې مسایل وي ځکه دا افشا کړه. کېدای شي نه، په قوي احتمال همدا مسله ده. کور مدار خوشحاله اوسئ. اندر صاحب یوه مهمه مسله بله دا ده چې تر ډیره بریده دغه کوم کارکوونکي چې 1500 دي مونږ په دې باندې یعنی خوشاله یو چې د افغانستان خلکو ته او 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده، هغوی معاش اخلي، خو د معاش په مقابل کې ضروري خبره دا ده، اصول دا دي چې باید یو څوک کار هم وکړي. په خپله د مخابراتو وزیر د اعتراف کوي چې معاش اخلي خو کار نه کوي. دلته که موږ په ټول هیواد باندې خبره وکړو، پروسه په ټپه ولاړه ده، پروژه په ټپه ولاړه ده، معاش اخیستل کېږي، کار نشته. که دغه پروژه یعنی یو ملي پروژه ده او په ټول هیواد کې باید تطبیق شي او په ټول هیواد کې باید خلکو ته تذکیري وویشل شي، کېدلی شي هر ولایت ته سهم ورکول شي. ستاسې له نظره که دغه پروژه په 9 میاشتو کې تطبیق شوې وای، څومره نورو ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شوې وه؟ تر کومه بریده به هغه ځوانان چې مثلا نن د هغوی له اړخه ستونزې دي، مشکلات دي، د ټولنې په اوږو بار دي، د خپلې کورنۍ په اوږو بار دي، بهرنۍ هیوادونو کې وژل کېږي یا د جګړې لیکو ته ځي، په هغې باندې به څه ډول اغېز کړی و؟ ستاسې نظر کې پوښتنه. د لوی او بخښونکي خدای په نامه پس له سلام نه، زما له نظره څه چې د ټول افغانانو له نظره اساسي او اصولي کار همدا ده چې کله کار ویشل کېږي یا تعلیم تربیه پروسه ته ویشل کېږي یا اقتصادي مسایل په ولایاتو باندې تقسیمیږي، باید متوازن د اساسي قانون په اساس باید متوازن وي. یعنی کله چې موږ تعلیم تربیه غواړو خلکو ته باید متوازن تعلیم تربیه چې موږ وایو متوازن تعلیم تربیه مفهوم دا نه ده چې یعنی مفهوم همدا ده چې باید په هر ولایت کې د هغې ولایت د نفوس سره سم باید هغوی ته امکانات مساعد شي چې د هغې ولایت شهروندان دغه پروسه تعقیبه کړي. کار مسله هم همداسې ده، کله چې موږ کار تقسیموو که غواړو چې متوازن افغانستان ولرو او د ولایاتو ترمنځ متوازن اقتصادي رشد ولرو باید همداسې تقسیم شي. چون د تذکرې د ویشلو پروسه یو ملي پروسه ده او په 4 ولایاتو پورې تړلې پروسه ده، ضروري همدا وه چې هر ولایت ته د همغې ولایت د خلکو نه د ځوانانو نه په دې پروسه کې که ښځینه وو که نارینه وو خلک باید شارټ لست سوی وای او په دغه پروسه کې شامل سوی وای. اول دا څو ګټې درلوده، یوه ګټه خو یې دا وه چې د هر ولایت خلک کاریابي زمینه ورته مساعده ده، د خلک اعتماد په دولت باندې ډېرېده او د درغلیو نه جلوګیري کېده. تاسو ته معلومه ده چې په څو کاله مخکې اوازې همداسې وو چې په هرات کې تقریبا 200 ایراني کورنۍ راغلي دي او تذکرې اخیستې ده. که دغه د تذکرې د ویش کارمندان د همغې محل او د همغې منطقې وي، خامخا دوی شناخت د خپلو خلکو سره لري او که یو بهرنۍ طبعه راځي او د افغانستان د تابعیت تذکره اخلي، د هغې په تشخیص کې ډېر ښه مرسته کولی شي او دا اجازه نه ورکوي چې بهرنیان راشي د افغانستان د تابعیت تذکره واخلي. یعنې یوه ګټه خو یې ملي ګټه ده چې دغه ګټه ده. او نور په اقتصادي لحاظ نه موږ دولت مکلفیت لري چې د افغانستان ټولو ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي، رشد اقتصادي متوازن تأمین کړي او په هر ولایت کې د بیکاري کچه مخه ونیسي. اوس موږ داسې ولایت لرو چې
هغه ولایتو کې ډیر مشکلات د امنیتي ستونزې دي، مګر بیا هم هلکان ځوانان غواړي چې کار وکړي او هغوی د کار لپاره کابل ته ځي یا بل ښارونو ته ځي، ننګرهار ته ځي، فرضاً امنیتي ځایونو ته ځي چیرې چې امنیت ښه ده هلته ځي، او که د هغوی په خپله سیمه کې دا کار مساعد سي د هغوی دپاره ښه ده، او دا د دې مخه هم نیسي چې خلک ځوانان له بیکاري نه وتښتي او غرو ته پورته سي او د مخالفینو سره لاس یو کړي او بدامني افغانستان ته رامخه کړي. 9 میاشتې په خپله باندې یعنې دغه ډول سستي تنبلي د اړوند وزارتونو لخوا نه چې د مخابراتو وزارت وزیر اوس اعتراف کوي، یعنی تر ډیره بریده داسې ښکاري چې دغه پړه دوی د کورنۍ چارو په وزارت باندې اچوي، خو څومره چې معلومات دي دا کار د دوی مشترک او ګډ کار ده. څه فکر کوئ اوس مهال چې یعنې 9 میاشتې تېرې دي او 9 میاشتې وروسته دي دغسې غږ پورته کوي، تر اوسه به دغه ټکنۍ پروسې کومې اغېزې زموږ په هېواد باندې پرېښي دي، زموږ په ځوانانو یې پرېښي دي، هغه منفي تاثیرات یې که تاسې په مجموع توګه تر هغه ځایه چې مونږ ګورو او تحلیل او بررسي د خلکو ده، دا زموږ په حکومت کې یو اساسي مشکل دا د روابطو مشکل ده. روابط همیشه پر ضوابطو حاکم سوی ده او دا خلک چې مقرریږي استخدامیږي د دې په ځای چې د ضوابطو په اساس راشي، د ظرفیت او د توانمندي په اساس راشي او زر خپل چوکۍ اشغال کړي او کار ته شروع کړي، هغوی په روابطو راځي او د روابطو وزارت کې اوس هم دغه د استخدام لړۍ شروع ده، ځینې کسان مقرریږي. ستاسې معلومات څه تر کومه بریده هلته لیاقت، وړتیا، ښایستګي او د خلکو یعنی هغه څه چې دوی توانایي لري او مسلکي خلک وي، آیا هغه مقرریږي او که نه اوس هم روابط هلته حاکم دي؟ تر هغه ځایه چې زه خبر لرم د دې لپاره چې موږ هم د یو ولایت نمایندګي کوو، خلک موږ ته مراجعه کوي، د کاریابي لپاره ځوانان راځي. ما تماس ونیول وزارت، زما دوستان چې په وزارت داخله کې وو، دوی ویل چې دا پروسه تکمیل شوې ده او دوی په ټریننګ کې شامل دي 6 میاشتې، لکه چې دوی کوم ټریننګ پروګرام لري او یعنې پروسه ختمه ده، جلب جذب په دې پروسه کې نور بند شوې ده. او دا چې په روابطو باندې راغلي دي، زه مطمئن یم چې په روابطو راغلي دي، د دې لپاره چې په هر ارګان کې فعلني اوسنی نظام کې چې مونږ ګورو کار اهل کار ته سپارل شوی نه ده، یو دلیل یې همدا ده چې دا په روابطو استخدام ده. کور ودان خوشحاله اوسئ. وکیل صاحب، مهمه مسله دا ده چې خلکو ته باید کار وشي او کله چې کار وشي خلکو ته، نو په هیواد کې اقتصادي پرمختګونه رامنځته کیږي، ځوانان په دندو او په کار باندې ګمارل کیږي او د کار له امله هر پرمختګ رامنځته کېدلی شي. په دې موجوده حکومت باندې په ټولو چارواکو باندې هغه لویه نیوکه دا ده چې دوی د سستۍ، تنبلۍ او غیر مسلکي توب له مخې نه ونشو کولی چې په افغانستان کې په تېرو 12 کلونو کې پرمختګونه رامنځته کړي. په دغه پروسه کې چې موږ نن پې خبرې کوو، یعنی د برېښنایي تذکرو د ویش پروژه ده، په دغه پروژه کې 1500 کسان اوس ګمارل شوي دي، معاش اخلي او کار نه کوي. عمومي ډول باندې تاسې دې مسلې ته په کومه سترګه ګورئ او کومې ستونزې رامنځته کړي دي، اقتصادي نقطې نظر یې هغه تاثیرات او هغه اغېزې، او که چېرته دا پروژه پرمخ تللې وای 9 میاشتو کې هغه ګټې به یې کومې وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې د پښتو تلویزیون کارکوونکو، لیدونکو او ګران مېلمنو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. اصلا په دغه اوسنیو شرایطو کې لکه چې بون پرېکړو کې چې ویل شوي وو چې موږ په افغانستان کې یو داسې نظام منځته راوړو چې هغه به د هغو جمع نه وي، دا هم چې کار به اهل کار ته سپارو، اما متاسفانه ونه شول. اول دغه د تذکرو په حساب کې تاسې مخکې په سوالو کې وي دغه واقعا د پر روابطو مقرر شوي دي. مو هلته چې د درخواستۍ به هم وړي وزارت داخلې ته، بیا به وي چې مونږ امتحان اخلو، امتحان کې هر څوک چې لوړې نمرې وړي شي، خو مګر همغه پروسه هلته مولې ده چې روابط ورکوي. بله مهمه خبره دا ده چې د ما درته ووي چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی او د مو دولت او کابینه، بالخصوص کابینه چې اجرایه قوه ده، دا ولې پاتې راغلی دی؟ ځکه چې کار اهل کار ته نه شوی. زه تاسو ته اوس مثال راوړم. مونږ دایم دغه دونرانو ته دعا کوو چې خدای دوی ته د توفیق ورکړي چې موږ سره کومک وکړي او موږ بودیجه او هغه د کومک سره وکړي بودیجه کې. مونږ تاسو خو لیدلي دي د شاه په حکومت کې د داود خان، حتی د دموکراتیک خلک د په ټولو هغه کې
د افغانستان سره یو دونر هم کومک نه دی کړی، اما خپله بودیجه یې داسې ترتیبوله د خپلو عوایدو نه یې لاسته راوړل. یعنې پخوا بهرنۍ مرستې په دغه ډول نه وي؟ نه وي، نه قطعا نه. لکه دغه ډول ټکنالوژي هم نه وله چې دا اوس دا رقم ټکنالوژي هم نه وه. زه دا اوس درته وایم چې 500 نفر چېرته بېکاره ناست دي، خو ګوره په دې ملک کې مکافات او مجازات نشته. که دا وزیر مخابرات په طرف ته اړوي، که وزیر داخلي ته اړوي، دا ما چې اوس دلته په تقسیم کړل په 34 ولایتونو، هر ولایت ته 19 نفره رسېږي. دا 19 نفره چې د هر ولایت کې دا کار شروع کړی وي، د تذکرو هغه پروسه شروع کړې وه، هېڅ نوع مشکل نه کېدلو. امکان لري و دغه پروسه ختمه شوې وای، د تذکرې شاید ورکړې وای، خو مګرم نه، هغه د بیکاره نوستي او د دغه د پروسې خلک ډېر قوي معاشونه اخلي، په ډالرو معاشونه اخلي، عادي معاشونه هم نه دي. څومره معاش به اخلي ستاسې له نظره؟ ما خو داسې چې اورېدلي دي هر د 2000 ډالر نه پورته معاش لري. دغه د پروسې دغه معاشونه هم دا شکل دي. نو که چېرته دغه دوی دا کړي وای او دغه نفر یې په کار هغه کړي وای، تاسې اوس دغه ورځو کې اورئ هر ورځ ما ته نفر رسي، زه یو خط لیکم رئیس عمومي صاحب ته اول نفوس ته چې دا نفر ما در ولېږلو د تذکرې کومک ورسه وکړه. درخواست ترنه اخلي، مثلا نن سه شنبه ورځ به ورته وایي چې ته د بلې سه شنبې ته راشه د تذکرې نوبت درته رسي. دغه 500 نفر ولې بېکاره ناست دي؟ خو دا د هغه څه د هغو سره کار وکړي. خیر دی که د تذکرو الکترونیکي بیکاره نه شي، دوی په کار ونه پوهېږي. ولې نه پوهېږي؟ د بیخي عادي شی دی، دومره مشکل شی خو نه دی. ټول لیسانسه دي، لیسانسه چې په تذکرې توضیح نه پوهې نه شول، بیا تر کم لیسانسه دی، مګر دا نه باید وي. او بل د دغه تذکرو مشکل جنجال موږ تاسې ولدل چې پارلمان کې هم ناندرې په شروع شلي چې د افغان کلمه دي نه وي، د هر ملیت کلمه دي. په دې باندې لږ څه خبره وکړي چې هغه مهمه ستونزه په څه کې ده چې 9 میاشتې دغه پروسه، یعنې په خپله باندې کېدای شي ځینې تاثیرات د لوړپوړو چارواکو لخوا نه دي، یا په خپله باندې دوی کار نشي کولی، په چل یې نه پوهېږي. زه چې د خپل نظر نه دا فکر کوم، خپله دولت هم نه غوښتل که چېرته الکترونیکي تذکرې توضیح شوې وای، د درغلۍ به لږې ورکې کمې شوې وي. یعنې دوی درغلۍ غواړي په انتخاباتو؟ زه د په سلو کې د تاسو ته اطمینان در کوم چې دغه تذکرې هم چې توضیح نه شلي او د درغلیو ته زړه دی چې په انتخاباتو کې درغلۍ وشي. ځکه تذکرې د یو څه درغلي کموله د الکترونیکي، ځکه اوس هر افغان چې ګوري درې څلور تذکرې ورسره دي، کارتونه ورسره دي، تذکرې هم ورسره دي په رنګ او رنګ نوم. یو نوم یې احمد دی، هماغه شخص بل نوم یې محمود دی، په دې حساب کې هم دي. ځکه کوم خاص الکترونیکي تذکره شوی وای، کېدای شي بیا د بیا درغلۍ ختمه وه. ځکه یو تذکره چې چاته توضیح شله د نشان د انګوشت کېږي، د سترګې عکس اخیستلی کېږي، بیا هېڅ امکان نه لري چې د بلې تذکره. تاسو ته مخابراتو وزارت ډېر ګرم ښکاري، کورنۍ چارو وزارت دې برخه کې؟ نو زه داسې فکر کوم مسؤلیت ځکه د دوی دواړو، د وزارت داخلي هغه د کورنۍ چارو وزارت ځکه ډېر وي چې دغه امتحان هم دوی اخیستو، د نفر هم دوی شاملول. د مخابراتو وزارت فکر کوم چې صرف تذکره ورته چاپ کړې ده. او بل د تذکرې چاپول، ما پرون د کمیسیون انتخاباتو نه یو څه ورکړ وخت دغه تبلیغ هغه ورکې نه دي د ولایتي شورا او د ریاست جمهوریت دغه ورکې مو پښتنه تنه وکړه، عادي ورکې دي په دوبه کې چاپ شوي دي. او ما هغه د مسؤل نه پښتنه وکړه چې دا چاته چاپ شوي دي، دا خو د کرایه شي و چې 8 لکه ډالر صرف کرایه شوی دی. ایو موږ دلته مطبوع نه لرو چې دا مو چاپ کړي وای، هغه اصل ورکه نه. خیر هغه په درغلي مسؤلینو سره بحث کړی د ستاسې په چوکۍ او په دې میز باندې، هغوی وایي چې موږ دلته ټول امکانات لرو، خو د ځینو شخصي ملحوظاتو له مخې نه دغه قرارداد موږ ته رانه کړو. زه دا نه پوهېږم هغه اصل ورکه چې رایب کې ورکول کېږي، امکان نه لري افغانان په یو بل نه اعتبار نه لرو، عادي دلته نه وای چاپ شوي. اما دغه د سمپل په شکل چې چاپ شوي دي، انده اوس ورکه چې توضیح کوي چې مثلا عامه پوهاوي په خاطر چې یو نفر دغه معلوم شي چې دغه مثلا په دغه شمارې کې دا نفر دی، خلکو لپاره وښیي. یعنې دا بیخي عادي ورکې دي، په دوبۍ کې چاپ شوي او 8 لکه ډالر یې صرف کرایه ورکړې ده. یعنې دغسې په دې ملک کې د دې پوښتنې سړی څوک نشته چې ورته وایي چې ورور دغه دې ولې داسې وکړل. بس د 500 نفر هم ناست دي، معاش ښه په سوپر سکیل معاش خلي په ډالر یې خلي، اما د دې څوک نشته چې دوی نه کار وکړي. کور مدام خوشحاله اوسېدي. اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بېرته باس ته راګرځو. صاحب مخکې تاسې اشاره وکړله چې د شفافیت د نه شتون مسلې ته مې اشاره وکړله. په استخدام کې تاسې ویلې چې روابطو مسله ډېره په پام کې نیول کېږي.
او طبیعي خبره ده کله چې روابط موجود وي نو هغه مسلکیت وړتیا لیاقت شایستګي هغه له پامه غورځول کیږي. څه فکر کوئ چې یو څوک یا په لسګونو کسان زموږ د هیواد وړتیا ولري لیاقت ولري خو رابطه یې نشته ده واسطه یې نشته ده هغه په دغه برخه کې په دنده نه ګمارل کیږي او فکر کوم چې دا کار به ډېر سخت کار نه وي چې د تذکیرو د ویش مسله ده کېدای شي ډېره تخنیکي مسله نه وي چې دا د یو حتمي انجینر ته اړتیا ولري. څه فکر کوئ د دغه خلکو باور په خپله په حکومت باندې کمیدل یا کوم ډول هغه منفي تاثیرات لري او هغه اغېز باندې که خبرې وکړي؟ تاثیرات زه زیاد نه ګوره برمدی صاحب زه خپله دغه شخصي خپل تجربه دغه خپل وضعیت چې تاسو تشریح کړم وضعیت هغه تاثیرات درته وایم. سږ کال د پوهنتون د کابل پوهنتون اولین دور د پوهنځی کمپیوټر ساینس فارغین فارغ شو په رشته د ډیټابیس کې 130 کسه جنکیان یا هلکان د کابل د پوهنتون نه شخصي پوهنتونونه نه دي چې د حکومتي پوهنتون فارغ شول او اولین دوره ده. اوس زما غږ حکومت هم اوري مسؤلین محسن یو کس یې تر اوسه مقرر شوی نه ده. ولې دې لپاره مقرر نه دي چې که دوی مقرر شو بیا هغه د سلطان زمن چې دي چې بېسواده خلک دي هغوی چېرته لاړ شي؟ هغه څوک چې 2000-3000 ډالر معاشونه اخلي هغوی دې چېرته لاړ شي؟ هغه پنجابي او هندي جاسوسان چې زموږ او تاسو په ډیټابیس کې فعلا کار کوي هغوی بیا چېرته لاړ شي؟ نو دغسې بعضې لاسونه دي چې نه پرېږدي. یعنې تاسې وایئ چې شته دي ایراني او پنجابي ځینې کسان همدا اوس ګورې په اکثریت اداراتو کې زما او تا پاکستاني وي هندي متخصصین استخدام شوي دي وایي افغانان نه پرېږدي. کېدلی شي ایراني ایرانی خو د اوسای خوري خبره د عین ځای ایرانیان نیولای. زه ښه په یاد یم وکیل اصل د غزني وکیل دی و هغه ایرانی تبع د ده په یوه پارلمان کې کېناسته او ایرانی تذکره هم درلوده. ما ورسره زه ما میډیا کې مجلسونه هم جوړ کړل حکومت هم وښوده اسناد هم وښوده حتی هغه سارنوالۍ ته معرفي شو. یعنې ما ته خو فعلا د غزني وکیله هغه اوسای خور ده اما هغه ایرانی ګوره هلته دغه شو په هر بخش کې سته دی د ملت په کور کې چې د افغانستان خلک نه مقرریږي بهرنۍ ته په دغسې یو مهمه ملي پروسه کې ځای ورکول شوی ده حکومت هم سترګې پټې کړي دي او د دغو خلکو موجودیت فکر نه کوي چې دا لکه څنګه چې عبدل صاحب اشاره وکړله بهرنۍ ته تذکیري وشي د دې هغه منفي تاثیراتو ته په کومه ګورې همدا اوس زه په منفي تاثیرات راځم. ما زمانی چې د ځمکې غصب زیات شو زمانی چې ایرانی و پاکستانی اتباع راغی د افغانستان تذکیرې واخیستلې زمانی چې احمد او محمود په 20 نامونه به نور تذکیرې واخیستلې ما یو طرح حکومت ته ورکړې چې راځئ دغه مخزن کې چې د تذکیرې سوابق دي او هغه مخزن چې د قوالې سوابق دي دا سکن کړي ډیټابیس ورته جوړ کړي ډیټا کې شامل کړي د هر چا چې مثلا تذکره په کار و نوم کمپیوټر کې هغه کې ورکړي په یو دقیقه کې درته باسي سړي ته معلومات ورکړي چې احمد د پلاني زوی ده د پلاني مسای ده یا مثلا احمد دومره ځمکه لري دومره هغه لري دا یې قواله. اما هغه لاسونه چې غوښتل چې پنجابیان دلته تذکیرې واخلي پنجابیان د افغانستان خدای روی ته وګورئ زه کوریا ته لاړم پنجابیان د افغان په نامه پاسپورت اخیست هلته کار کوي په کوریا کې. تاسې امریکې ته ورسئ کاناډا کې هم د اوس پنجابیان د افغانانو تذکیرې اخیستې دي د افغان پاسپورت سره د افغان په نامه کاناډا کې حتی ریفوجي شوي دي. یعنی هدف بیا راسم دغه د ډیټا جوړول که چیرې هم د اوس هم سره وخته دغه 130 کسه چې فارغ شوي دي دوی د عاجل نصب کې په هغه ځایو کې چې د تذکیرې مسلکي خلک دي. اوس جناب وکیل صاحب ډېر ښه مسلې ته اشاره وکړه. یو کس ته استعلام ورکوي چې ورسه سوابق پیدا کړي ته وایي بل هفتې ته راسه بل هفته ولې راسي که دا ډیټا کې وایي راستن دغه نوم د سړي ورکړ یو کس ناسو د 1500 کسانو کار کوو ورته معلومات ورکوو د سوابقو په اساس همدا اوس تاسې وګورئ وخت چې ځمکه جعل کېږي زه په یو ساعت کې 15 جریبه ځمکه لرم زه جعلي اسناد جوړوم 50 جریبه ځان سره یو ځای کوم 50 نشته کوم که چیرې دا اسکن کړی وای اسکن کې خو زه ګوتې نه شي ولی کمپیوټر ته ورکړی وای ډیټا کې اوس به هر څوک پوهېده. اوس هم هر د نوماندان محترم جدیږي موږ ته واضح نصیحت کوي فقط چې جومات کې ناسته او جومات کې خلک ته نه ښیي یو خپل دغه
سیاست کاری تشکیل نکړ د تقرر لپاره سیاست تشکیل نکړ د استخدام لپاره سیاست هغه نکړ هغه ویل معیارونه د کاریابي خلکو ته نه وایي چې کچیر زه رئیس جمهور سم دغه معیارونه په نظر کې په دغه پروژه کې وکیل صاحب به اشاره وکړه چې په قصدن حکومت نه غوښتل چې دغه پروسه تطبیق شي یعنی تر انتخاباتو پورې راتلونکو انتخاباتو پورې دوی قصدن وغوښتل چې د وزنډوله زه تر عرض وکړم چې همدا اوس قصدن بعضې لاسونه دي چې کادرونه نه پرېږدي چې تعین شي شخصا چې تا ویلې تجربه او عوامل منفي درته وایم زما خپل اولاد اولنوي عمومي فارغ شوی دی د پوهنتون کابل د دغه ډیټابیس په رشته کې لاړم مشخص وزیر صاحب دی واوري یو وزیر دوه وزیر درې وزیران تاسې وزیر صاحبان خجالت وباسئ تاسو ته راغلم ما ته مو چاپلوسي وکړه چای م راته راکړه امر م راکړې تا امر ونه منسو په دې هلته د بل وزیر صاحب زوی مقرر و هلته د تا اوښی مقرر و دا باسواد سړی چې پوهنتون نه فارغ شوی دی تا ونه منل هغه نه هم سم نه چې فارغ دی او کورس یې لوستی ده هغه اوس وزارت مواد مخدره محیط صاحب ته کېناستم هغه وایي خدای روی ته وګوره پخوانی وزیر بېسواد سړی راوړی ډیټابیس مسؤل مقرر کړی فکر نه کوي چې په دغه حکومت باندې د بېباورۍ کچه په همدغه عواملو لوړه شوې ده د ولس او د حکومت واټن زیات شوی خلک په حکومت باور نه کوي فاصله یې نیولې ده ستاسې نظر معیار د استخدام کې روابط په نظر کې نیول شوی ده لکه چې وسای خورې ویلې څه رقم موږ لرو کمیسیونونه مستقل انتخابات کمیسیون انتخابات شکایت کمیسیون احمد د دې کمیسیونونو کمترین معاش $10 نه کم نه ده در حالی چې یو رئیس بر حال اداره کې زیر $300 معاش ده د دفاتر د محاکمو ته ورسه صاحب د مامورین معاش وګوره په سانوالۍ کې ورسه د مامورین معاش وګوره هغه مجبور دی چې ورسي فساد ته مخ وړي د ولایت کابل همدا اوس تاسو ته وایم ګورئ بعضې وایي چې سره رقم تطبیق وزیر صاحب داخله زما غږ د ښه واوري شاید که ونه اوري بل کس یې واوري یو څه از خلک وزیران والیان معینان جنرالان موقوف سوي دي خپل وظیفې نه عزل دي همدا اوس رن کروزر زریج تور شیشې سره ده او دوه رنجارو سره ده ګرځي کاکا څه خبره ده بل معیار ګورئ ډېر بدبختي په دې وطن کې ده ما ته وایي چې ټوپک په کار لري چې یو څوک له دندې نه ګوښه شي څه به یې ورسره وشي هغوی بیا د دغې امکاناتو دغه زرې موټر دغه لند کروزر تور شیشې او هغه عسکر د دې لپاره ورکړل شوی چې هغه وزارت وزیر ساتي نه شخص د شخص لپاره علت څه چې دوی سره تر اوسه پاتې دي علت یې مو درته وایم ته توپک ضرورت لري تا ته وزارت داخله وایي توپک دې راوړه زه جواز درکوم دا یو ته عسکر ضرورت دی تا ته وایي چې شخصي ټوپک ویني یقینا ته عسکر ته ضرورت دی تا ته وایي چې هر رقم سړی راوړه زه به لباس هم ورکړم نوم به یې نشه کې معاش ورکوم تا د کور باډیګاردي وکړي کاکا خیریت ده یعنې زه وشرمېدم تېره هفته کې ترکان راغلي وو زموږ مېلمانه وو ادارات ته لاړو بعضې وزیرستانیان منصبانو سره ملاقات وکړ ما ته وایي خیرالدین صاحب بیا پوښتنه درنه کوم دغه عسکر دا ولې تاسو دومره پیدا کوئ مال کومه د عسکر وایي ګوره فلاني چې ته ننوتې عمومي دروازه کې مسکر هغه نوی چې نوز پذیرش کې مسکر بالاخره د وزیر دروازې شاته بل عسکر دا څه معنا ده دا معنا ده چې موږ ټول عسکر زیات ده خی وایي خارجیان درته څه کوي درته یعنې ګورئ اوس تاسې ورسئ په طور د مثال یوې ادارې ته ورسئ عمومي دروازه کې مسکر درته ولاړ د تالاشي کوي هغه د سکرتریات د مقام کې هم درته ولاړه تالاشي کوي بیا د وزیر صاحب دفتر ته هم یو عسکر دومره بېاعتمادي خو بیا ښه نه ده دا علت عوامل چی ده چې تا ته وایي چې عسکر دې راوړه سیستم خراب ده خلاصه درته وایم سیستم غلط ده تا ته وایي چې هر څومره عسکر په کار لري زه معاش درکوم ته بیرون استخدام یعنې معاش حکومت ورکوي اصول خبره دا ده چې شخص باید معاش ورکړي او داسې نه وي چې د زرې موټر نه استفاده وکړي ځکه دا د حکومت موټر دی باید یې واخیستل شي زرې موټر شاید دی د اوبو په اساس کوم چا نه کوم خارجي و سفارت نه بل نه اخیستی دغه عسکر دې واخیستل سي دغه رنجر چې شاته روان ده خدای دې ته وګوري همدا اوس زما غږ او ټول اوري ولایتو ته د تیل تر اوسه د 2 میاشتې کېږي د قرارداد د تیل ختم شوی نه ده بودیجه د ارګانونو محلي تر اوسه پاس شوی نه ده تیل یې ورکړی نه دغه میاشت دغه د خلاصو معاش ورکړل شوی نه ده اما دا جناب چې معزول جنرال دی یا معزول وزیر دی یا معزول والی دی سره د دغه رنجر د تیل څوک ورکوي د دغه لند کروزر خو تاسو پیږي مصرف د تیل زری ډیر زیات ده دا کوم او دا چیرته ګرځي دا جناب اوس خدمت یا به مخالفینو سره رابطه لري واسکټونه به انتقالوي او یا به هیروین انتقالوي بل شي خدای نه لري وزارت ولې په دغه مسایلو باندې سترګې پټې کړې ولې خو دغه تلویزیون لا زموږ نه پوښتنه کوم چې ولې وزیر صاحب سترګې پټې تیم تور نه پوښتنه وکړه او زمونږ خورم پوښتنه وکړي وکیلم چې ولې دا خار کې زبات دی ودره او چا سره چرنجر ورته کاکا دا تاسو چرنجر ګوري والی د کابل تر اوسه موټر نه لري یو هغه موټر کې چې نه زری ده نه بل نه توري شي لري همداسې روان ده او کله کله ډاکټرسنه کېږي اما برعکس هغه په همسایګۍ کې یو جنرال ده چې په د کمیټې رئیس دی اولمپیک هغه صاحب رنجرونه ورپسې ده او زری موټر هم لري تورې شیشې والا هم ده اوس که زه والي اوسم خو زه وجهې یم چې کاکا خیریت خو ده
ته څه کارای ته خو معذولې اما دلته بیا درته وایم سیستم خراب کور ودان خوشاله اوسې ډېره مننه اندر صاحب یوه مهمه مسله چې غواړم په دغه اقتصادي اړخونو باندې تاسو نه پوښتنه وکړم ویل کېږي چې ځوانان د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ځوانان دي چې په هیواد کې کار کوي او اقتصادي پرمختګونه رامنځته کولی شي په دغه پروسه کې په زرګونو نورو ځوانانو ته هم کار ده دغه د تذکیرو یا د پیژندپاڼو د ویش په پروسه کې څه فکر کوئ که په تیرو 9 میاشتو کې دوی په ټول هیواد په کچه باندې نور ځوانان په دندو ګمارلي وي د هیواد په اقتصادي پرمختګ باندې به هغه مثبت اغېزې څه شوي طبیعي ده ما مخکې تاسو ته وویل چې کله بشري منابع په اقتصادي انکشاف کې اصلي فاکتور ده ډیر ممالک ماشینالات لري مواد خام لري امکانات لري مگر منابع بشری نه لري منابع بشری صادریږي ورته مگر بیا هم هغه انکشاف اقتصادي لري مگر موږ چې دونه منابع بشری لرو سره لدی چې دونه منابع بشری لرو موږ رشته انکشاف اقتصادي نه لرو دا دلیل هم ده چې دا خلک د پاره موږ د بازار د کار سره سم مطابق پالیسی نه لرو یعنی زموږ ځوانان چې اکثرا بیکار دي د دوی ځای د مسلکي خلکو ځای ته خروټی صاحب وویل غیر مسلکي خلک په واسطو په روابطو ډک کړي دي او د هغې په څنګ کې نور خلک چې تربیه سوي دي د هغوی دپاره د بازار د معیارونو سره سم موږ تربیه سوي کارمندان او کارګران نه لرو یعنی ضرورت بازار ته موږ نه ګورو چې په بازار کې اوس موږ حرفوي مکاتب لرو حرفوي ټریننګ سنټرونه لرو په دغه حرفوي ټریننګ سنټرونو کې او حرفوي مکتبونو کې هغه خلک تربیه کېږي چې زموږ د اقتصادي بازار سره مناسب ضرورت نه تکمیلوي نو د همدې لپاره بیا د دې ضرورت ته مخه کېږي چې دولت مجبور سي یا نهادونه یا سکتور خصوصي یا مؤسسات کارمندان له پاکستان راوړي له خارج نه راوړي حتی تاسو پوهېږئ چې د سړک په پروژو کې د ترکان د ټول کارمندان خارجي راوړي دي د افغانستان نه بهر نه راغلي دي نو دلیل یې همدا ده چې موږ که غواړو رشد اقتصادي وکړو او افغانستان یو ځای ته ورسیږي باید کار اهل کار ته وسپارل شي تاسو یو اشاره وکړه او ډیره مهمه اشاره ولا زادي صاحب ویلي چې په خپل حکومت غواړي نه انتخابات ملي پروسه ده په دغه ملي پروسه کې تر ټولو خلکو زیات باید حکومت اخلاصمندي ولري خو دوی په دغه پروسه کې تنبلي کړې ده سستي کړې ده او برېښنایي تذکرې ونه ویشلې او تاسو ویل چې قصدن ونه ویشلې د دې لپاره چې دوی غواړي چې شفاف انتخابات رامنځته شي فکر نه کوي چې په خپل باندې د ملي پروسې ګډوډول یا خلکو ته دغه تذکیرې په لاس ورغلي وي انتخاباتو کې ګډون کړی وي درغلۍ نه وي رامنځته شوې دا په خپله د حکومت لخوا نه یو ملي خیانت نه بولي حکومت خو د 10 کلونو کې په ملي خیانتونو باندې بوخت ده دا موږ نسو ویلی چې دا حکومت ډېر شفاف حکومت ده او ملي خیانت کې ګډون نه لري مستقیما هغه کارونه چې دوی کوي د خلکو زما شخصي نظر هم دا ده چې ملي خیانت ده نو کله چې خلک خپل ملي ګټو ته په نظر نه نیسي خپل تمامیت ارضي ته احترام نه لري خارجي جاسوسان په نظام کې ځایږي کار اخلي سره له شواهدو اسنادو نه موږ دا توانایي نه لرو چې هغوی له کاره ایسته کړو یا یې برطرف کړو یا جزا ورته ورکړو یا یې نومونه واخلو افشا یې کړو دا په خپله معنا د دې ده چې زموږ په نظام کې دا ملي روحیه موجود نه ده دا باید ومنو او مګر دا چې زازی صاحب وویل چې ملي پروسې لپاره قصدن دا کار سوی ده زه هم تر یو حده پورې په همدې عقیده یم د دې لپاره چې که موږ یو شفاف انتخابات ولرو یو سم نوماندی چې د خلکو نه په صداقت او وفاداری او یو تعهد سره د خلکو آراو ته احترام وکړي او کار اهل کار ته وسپاري او زموږ نظام او سیستم جوړ کړي نو بیا دغه خلک چې د خروټي صاحب خبره چې دا دونه درغلۍ کړې ده دا غاصبین د ځمکې دي دا خیانتونه یې کړي دي پرنجرونو کې ګرځي دا ټول امکانات خو د دوی له لاسه وځي نو اوس خو حکومت مجبور ده د دې لپاره چې داسې یو نامعتدل چې بیا د اقل آینده دوی دپاره کوم پرابلم نه وي کوم جنجال حکومتدارانو ته او دولت مردانو ته مشکلات ایجاد نه کړي هغوی هم حمایت لاندې ونیسي داسې یو نفر باید راپورته شي نه داسې یو سم سړی چې د خلکو او د ګټو ملي ګټو دپاره
ارزش لري او یوه هیله ستاسو په اجازه زه له خلکو نه دا غواړم د افغانستان ولس نه دا غواړو چې په انتخاباتو کې چې اشتراک کوي خو باید اشتراک وکړي مثبت یا منفي تغییرات باید راشي سل په سله که موږ بدلون غواړو باید بدلون دپاره ملا وتړو او کار وکړو او هیلهمن یو چې دوی ډېر فکر وکړي او هر کاندید مجبور کړي چې هغوی د خپل استخدام پالیسی د خپل کار پالیسی ملي ګټو ته تعهدات دوی ته تشریح کړي او واضح کړي او د هغې د سویې سره سم دوی ورته انتظار رمضان اخیره کې به ستاسې پیغام بیا هم راواخلو چې ولس ته څه پیغام لرئ ځاځي چې ګوري بحث کې راڅرګنده شوله چې په ډیټابیس برخه کې پنجابیان دي هندیان دي او نور بهرنیان کار کوي دا هغه ډیره مهمه برخه ده چې په کار دا ولا مخلص ملي ګټو ته ژمن او هغسې افغانان وي چې تر څو پورې په دغه برخه کې کار کړی وي او ملي ګټې په پام کې نیولې وي دلته د غیر مسلکي خلکو خبره مو شوله چې روابطو خبره مو شوله دغه ډول حالت که په هیواد کې روان وي اړونده وزارتونه اړوندې ادارې دې ته پام نه کوي او دغه کچه ورځ په ورځ باندې لوړیږي تاسې د پخوا د ولسي جرګې غړی وي د یو مهم کمیسیون رئیس وي د هیواد حالاتو ته ګوري نور هیوادونه په مخ روان دي زموږ هیواد مخ په شا روان ده تل په پردیو مرستو په دې باندې اتکا کوو څه فکر کوئ د دې هغه منفي تاثیرات څه شی دي او د یو مثبت بدلون لپاره د حل لارې په توګه ستاسې وړاندیز پوښتم زه داسې فکر کوم چې په کومه اداره کې هغه خارجي تبع کارکوونکي چې کار کوي ډېر قوي معاشونه اخلي د همغه ځای همغه پوسټ موږ کولی شي چې موږ خپل افغانان د هغه نه ډېر قوي پوره کړي او تکمیلي کړي اما متاسفانه په افغانستان کې داسې هغه موږ په د پارلمان په وخت کې هم دا ویل چې تاسې دغه خارجي هغه چې کار کوي پرېږدي افغانانو ته چې هغه د دغه کار هغه هم لري د محیط سره شناخت هم لري اما نه پوهېږم چې د دوی دغه هغه ته مثبت ځوابونه نه یل بله یوه خبره بله درته وکړم چې تاسې دلته مخکې هغه په راغله چې ځوانانو ته د کار زمینه ځوانانو ته هم د کار زمینه ځکه نه دی برابره شوې اعلان کېږي او وزارت اعلان کوي چې پلاني پوسته مو په دغه شرایطو نفر په کار دی چې 15 کاله کاري تجربه ولري هغه بیچاره نه وي د پوهنتون نه وتلی وي د پوهنتون نه وتلی وي د 15 کاله کاري تجربه هېڅ شی نه پیدا کړه ګوره هغه ته هم بیا بانه کوي چې ته کاري تجربه نه لرې دا په خپله باندې یعنې په حکومت کې یوه لویه ستونزه نه ګورئ کله کله د اصلاحاتي ادارې په نامه باندې دوی ته معرفي شي هلته بیا زه اوس راځم څنګه وکولی شي چې کاري تجربه که هر چا نه کاري تجربه غوښتل کېږي د 2 کلو د 3 کلو د 4 کلو نوي فارغین محصلین نوي هغه کسان چې د پوهنتون نه فارغېږي دوی باید څه وکړي خو کاري تجربه نه لري بله زه مهم ټکي ته اشاره کوم دغه خدمات اصلاحات ادارې او خدمات ملکي دغه اداره چې نوې جوړېده ما په پارلمان کې سور کار جوړ چې دا عامه جوړوي دغه د فساد اداري ته یوه زمینه برابروي یعنی اوس برابره ده سمه برابره ده تر څو پورې چې قوي واسطه ونه لري یا قوي د پیسې نه کار ونه اخلي هغه کوم پوسټ کې چې څوک مقرریږي لایق سره نشي مقرریدی په روابطو مقرریږي په وسیله او واسطه مقرریږي او په پیسو مقرریږي ګوري په دې پروژه باندې موږ خبرې کوو وکیل صاحب وخت هم کم پاتې د ملګري اشاره کوي د دې لپاره چې بحث کې راڅرګنده شو د مخابراتو وزارت او د کورنۍ چارو وزارت تر اوسه تنبلي کړي یا د لوړپوړو حکومتي چارواکو منلي یا د ځینو ډلو ټپلو د ځینو کسانو د ګټو لپاره نه دي غوښتلي چې دغه ملي پروسه تطبیق شي پلی شي خو د برېښنایي تذکرې اخیستل دا د هر افغان غوښتنه ده او دا چې په نوره نړۍ کې دغه ډول پرمختګونه شوي بیا د افغانستان کې هم وشي تاسې په خپله په دغو اړوندو وزارتونو چې د مخابراتو وزیر نن غږ کوي چې 1500 کسان کار نه کوي خو معاش اخلي دوی باندې د یو افغان په توګه څنګه غږ کوي نو ما مخکې هم درته وویل که نه چې په دې پروسې د پردې شاته څه خبرې شته ولې اعلان وشول پروسه کال په د هوت په میاشتې کې حتی د دلوي میاشتې کې چې مونږ د حمل د میاشتې د 1492 کال نه د حمل میاشتې کې دا پروسه عمل شو یعنی اوس به 18مه میاشت اوس به 18مه میاشت او په د 18 میاشت کې زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دا 1500 نفر لکه مخکې مې چې تاسو 4 ولایت 19 نفر رسیدي 19 نفر ډېر تذکرې توزیع کړي اما
متاسفانه دا قصدن دا کار ونه شو، نفرې بیکاره ناستي، تذکرې توضیح نشوې. او زه اساسي ټکی لکه مخکې مې درته وویل بیا هم هغه ټکي ته مراجعه کوم چې په دې هغه کې نه غوښتل چې دغه د الکترونیکي تذکرې توضیح شي، ځکه چې که دا توضیح شي درغلۍ به کمې شوې چې انتخاباتو نه وروسته به دوی غواړي دا پروسه به زه داسې فکر کوم چې انتخاباتو نه وروسته به دغه تذکره ځکه د ضرورت هغه ده زمان ده دغه تذکره باید توضیح شي او د افغانانو هویت کې څرګند شي او افغانان یو هغه معلوم شي سرشمیرنه معلومه شي چې موږ کله یو چې 10 میلیونه یو کله چې تلويخ یو کله داسې اوازه شي چې 15 میلیونه یو دغه تذکره چې توضیح شله خود به خود مو هویت معلومیږي او د مو نفوس معلومیږي کته څو دغه توضیح نشي ایونه پر تذکره مخسري ډیره مننه تشکر انجینر صاحب د حل لارې په توګه ستاسو وړاندیز پوښتو په اړوند وزارتونو په ځانګړي توګه په مخابراتو وزارت باندې چې د کورنۍ چارو وزارت سره د پیژنپاڼو د ویش په پروسه کې مسؤلیت لري د دنده ده نن وزیر غږ پورته کوي چې دلته ستونزه موجوده ده 1500 کسان ماشخ لیکو کار نه کوي دوی باندې تاسو د یو افغان کارپو په توګه باندې څنګه غږ کوي چې تر څو خپل مسؤلیت وپیژني په افغانستان کې په سیاسي برخه کې په اقتصادي برخه کې په نورو ملي برخو کې پرمختګونه رامنځته شي او هر سړی او هر څوک او هر چارواکي خپل مسؤلیت وپیژني مسؤلیتونه ټول خپل پیژني صرف یو مسله ده چې افغانستان ولیا منافع ته مؤمن نه دي یا چې اشخاص افراد متاسفانه په ټول د دې شکل بحران د افغانستان کې دوی خارج کې لوی سوي دي خارج پانتونه لوسی دي عملته کورونه دي عملته ځوان د فقط دلته د ډالر د چاپول لپاره راغلي دي دوی سره قطعا د افغانستان د غم د افغانستان درد نشته تاسو هم د اوس ایسایه وګورئ د ټول عالی رتبه مامورینو فامیلونو دلته نشته دي اکثر هم د اوس تاسو ورسي په ریاست پاسپورت کې ایسایه کې دلته خلک درګه د عالی رتبه مامورین خپل زمانو ته پاسپورتونه ودغه اخلي نو دا خود په خود په دې دا ښکاره کوي چې هغه لار نه چې دوی راغلي او بیرته مغه لار ته روان دي یګونه لار دا چې زر تر زره د حل لارې څه دغه ډول خلکو په دنه باندې پرې خودل پکار دي کله دنه غوخه کول کې د شي تاسو راتلونکي حکومت نه هیله ولري د ازمن باسه او رزمن خبري اوري دغه څوک چې انتخاباتو ته ولاړ دي هغه به له دوی سره څه چلند وکړي تر ډیره بریده چې وینم همدغه مسؤل چارواکي چې اوس په حکومتي نظام کې دي به هم دغه نمائندانو کاندیدانو په مدار را سرخيږي غواړي چې به هم په چوکۍ پاتې د دې خلکو پاتې کېدل اړین دي عرض کوم چې نه د دې پاتې کېدل نه تنها اړین دي بلکې دوی محاکمه کېدل اړین دي دا باید محاکمه ته کشتي په دې چې دغه پیسې چې جامع نړیواله ټولنه هم د اوس موږ ته وایي چې 100 میلیارډ ډالر ما تر اوسه درکړی او تاسو هیڅ نه درکړی پرته یو څو سرکونه چې هغه هم سم جوړ شوي نه دي تاسو نمونه د مکرانو په مقابل کې دا سرک ګوري چې یو میاشت وخت نه تیر شوی نه ده هغه د بیرته کندو کپړ شو د جناب زازای صاحب خبرې په ارتباط زوایم ایسایه باید زر تر زره معلوم شي په دې چې ایسایه معلوم شو بودیجه لغنه مخ نه تعینېږي او د افغانستان هغه مصرف سنجول کیږي د هر ولایت د هر سیمې کې د شي د دې معلوم شي په کومه اندازه بودیجه ضرورت د اوسمات ایسایه معلوم دی تاسو د کورنۍ غړي تعداد معلوم نه درته کورنۍ خپل د وطن افغانستان خپل فامیل فکر کو تعداد معلوم نه د څومره وړه غوړي هغه ورته چې وګایم پاتې نشي او زیات هم پاتې نشي او بل مثلا وګورئ دوستان اشاره وکړي چې د اوراق تبلیغاتي چاپ شوی د دومره پیسې رغسوي دي موږ یو پانتون په نامه د نبراسکا بخښنه غواړم نبراسکا مطبعه راوړ په چرخه کې مرتضی ورکړي چې د مکتب کتابونه چاپ کړي تاسو باور وکړئ یو پیره 100 میلیونه ډالر یوازې انتقال د کتابونو د معارف سوي دي دلته یو سیستم نوی حکومت ته پکار د چول د پښتنه وکړي چې کاکا تا د تعلیم تربیه په حق له دلته باوجود دې ماتوبه او د ټول شان او د نبراسکا مطبعه 10 میلیونه ډالر څنګه ترانسپورت په خپل شخصي ګټو لپاره کوي دوی یقینا تاسو زه درته وایم دغه یو کتاب پاتې مثلا 100 میلیونه جلد کتاب چاپ شوی هر کتاب کې یو پول تاسو چې پاتې شي محاسبه که 100 میلیونه پول څومره افغانۍ شي نو بنان لار د حل اساسي بیا تاسو ته وایم فقط سطح د پښتني پاسپورت وجود نه لري نوې حکومت نوې رئیس جمهور سوکرازي اولین خپل شعار سطح د مجازات او مکافات سیستم دی عام کی تاسو وګورئ چې دا جامع جوړی کی کنه کور ودان ډیره مننه اندر چې تاسو رستای پیغام صدا د حل لار صدا ک پلانډه توګه باندې اشاره وکړي رستای پیغام کته هم د اکثر کاندیدان چې مونږ ګورو مستقیمه غیر مستقیمه توګه د همدغه نظام او دغه سیستم سره اړیکې لري او مونږ دا باورمندم دونه ډیر نه یو چې ډیر بدلونونه دوی راوړي یا را نه وړي مګر بیا هم زموږ هیله همدا ده چې د خلک نور په دوه سپنګو دي لکه دغه بخار نږدې ده چې انفلاق وکړي که دوی غواړي چې قدرت ته راشي او د خلک
خلکو رای اعتماد واخلي باید په خپل پالیسیګانې او سیاستونو باندې بدلون راوړي تر څو چې خلکو حداقل یو بدلون راشي مثبت بدلون او د هغې په څنګ کې ډېر وبښئ چې مهمه اساسي خبره دا ده چې موږ غواړو چې دوی د متوازن ادارې چې د دولت په ادارو سره متوازن جوړ شوي دي موازي ادارې او تراکم د قوانین دوی په دې باندې ډېر توجه وکړي چې د قوانین ډېر تراکم پیدا کړی ده چون موازي ادارې جوړ شوي دي که دا لږ فشرده سي لږ راټول سي لږ منسجم سي په ماډل نومونه دي چون موازي نهادونه جوړ شوي دي هر نهاد ځان ته قانون هم جوړ کړی ده چې هغه د اصلي قوانینو سره په مغایرت کور مدار خوشحاله اوسئ ډېره مننه زه د حل لارې په توګه لنډ ستاسو دوه هغه داسې لنډ هغه کوم یو خو دا خواهش کوم چې که وکولی شي وزارت مخابرات او وزارت داخله دواړه دغه تذکرو پروسې ګړندۍ کړي او شروع یې کړي اوس هم وخت لرو ورته یو دویم په ملت نغه کوم چې که تذکرو د اجنډا نه شو په ملت نغه کوم چې تاسو رایه داسې شخص ته دغه اوسنۍ انتخابات چې کېږي د ریاست جمهوري داسې یو شخص ته رایه ورکړئ چې هغه واقعا په افغانستان یې زړه سوځي درد یې پکې وي او د افغانستان د خلکو دپاره د خدمت مصدر وګرځي تاسو خپل رایه ورکړئ دا که درغلۍ ورکې کېږي او که نه کېږي او تاسو خپل تاریخي رسالت ادا کړی وي یعنې هغه چا ته رایه ورکړو چې واقعا کور ودان ډېره مننه چې راغلي دي بحث کې مو ګډون وکړو د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو دا ونننی بحث چې تاسو ته مو وړاندې کړو تاسې نه ډېره مننه نور مو په مهربانه خدای سپارم ښه وخت او خوشحاله شېبې ولرئ